هود علیہ السلام. د عمان یوه علاقه چسره ته چې تقریبا 7000 کاله مخکې خاورې سره خاورې شوی و او په 1992 کې په کنستو رابرسېره شو. اوس موږ دغه علاقې لوري ته په سفر یو چې نن سبا دا علاقه احقاف یا سلاله بلل کیږي. دا د عمان ښار دی سلاله. د دې ځایه 172 کیلومتره په ریګستان کې په سفر کولو اوبار ته ورسېدو. دا ځای اوبار دی چې په کم ځای کې به د حضرت هود علیه السلام قوم آباد و. دا د هغو کورونه دي چې د شګو د ډیرو نه راښکلي شول. سوره هود آیات نمبر 50 کې الله تعالی فرمایي او د عاد قوم ته موږ د هغو ورور هود ولېږلو. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکئ، د هغه نه سوا د ستاسو هیڅ ابل خدای نشته، تاسو صرف دروغ غوټه کړي دي. په سوره هود کې الله تعالی فرمایي چې د هود علیه السلام وینا د هغه مغرور قوم ونه منله. د بني عاد قوم الله تعالی چې د اوبو نه مالامال کړی و، د هغه زمانې یو کوی دی چې اوبه پکې نن هم شته. په سوره الفجر آیات نمبر 6-8 کې الله تعالی فرمایي تاو نلیدل چې ستا پروردګار کم کارو کو د عاد قوم سره. د لوړو ستنو خاوندانو د ارم قوم سره. هغه قوم چې د ده په شانتې ابل قوم ابل ځای کې نه و پیدا کړی شوی، یعنی قوم ارم ډیر زیات قداور خلک، قوت او طاقت کې زیات، ډیر اوچت محلونه یې جوړ کړي وو او په فن تعمیر کې ډیر مهارت لرلو. دا د هغو د لوړو ستنو کندرات دي. دا هغه شیان دي چې د بني عاد قوم په استعمال کې وو. په دغه زمانه کې د لوبان فصل ډیر زیات پیدا کېدو چې د هغه ارګ به په دوایانو او په خوشبواتو کې استعمالېدو. د دې تجارت په زور بني عاد قوم ډیر مالداره او خوشحال وو. هر کله چې بني عاد بت پرستی او د حق نه تیښته جاري وساتله، نو حضرت هود علیه السلام هغو ته د عذاب الهي یادونه وکړه. بیا هم هغو انکار وکړو، نو الله تعالی حضرت هود علیه السلام او د هغه ملګري باج کړل او بني عاد قوم یې تباه برباد کړو. سوره الحاقه آیات نمبر 6-9 کې الله تعالی فرمایي
او عادیان په یوه ډیره سخته طوفاني لوخړه تباه کړی شو. الله تعالی هغه پرلپسې 7 شپې او 8 ورځې پر هغو مسلط کړو. که ته هلته وې نو تا به لیدلي وو چې هغوی هلته داسې چت غورځېدلي دي لکه چې هغوی د خرمو د ونو وراسته تنې وي. د ابار نه چاپېره رګستان دی او په هغه وخت د شګو توند طوفان د هغو کلي په شګو کې دننه دفن کړل. په کنستو د هغو ډیر لږ کلي را برسېره شول. کیدای شي چې په کنستو نور کلي هم راووځي. مزو او په چرچو کې مست خلک دی د تاریخ نه عبرت واخلي. حضرت صالح علیه السلام او قبیله سمود تقریبا 15,000 کاله مخکې قوم سمود تیر شوی دی. الله تعالی حضرت صالح علیه السلام د پیغمبر په صورت هغو ته ولیږو. نن هم د سعودي عرب په مدائن صالح کې تړو کې دننه جوړ شوي ګارې موجودې دي چې د مدینې ښار نه 415 کیلومتره باندې مدائن صالح پروت دی. حضرت صالح خپل قوم ته ووې. سوره هود آیات نمبر 1 کې الله تعالی فرمایي د سمود قوم ته مونږ د هغو ورور صالح ولیږلو. هغه وویل چې ای زما قومه تاسو د الله عبادت وکئ. د هغه نه سوا ستاسو هیڅ بل معبود نشته. هم هغه تاسو د ځمکې نه پیدا کړئ او هم هغه تاسو په دې ځمکه آباد کړئ. نو تاسو د هغه نه بخښنه وغواړئ او د هغه طرف ته راوګرځئ او یقینا زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو قبلونکی دی. سوره هجر آیات نمبر 2. نستل او کورونه جوړول او په خپل ځای بیخي بې خوفه او ډاډه. بیا سوره الفجر آیات نمبر 9 کې الله تعالی فرمایي او سمودیانو سره چې په واده کې به لوی لوی کاڼي تراشول. دا د قوم سمود یو اولسی کوی دی. څه وخت چې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو کرام څخه په تبوک لوري ته په سفر و په دغه علاقه تیر شوی و. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام ته یادونه وکړه چې دا هغه ځای دی چې د الله تعالی عذاب نازل شوی و. په عجایب گھر کې د قوم سمود لوخي چې په تقریباتو کې با استعمالیدل. په دې ملک کې د فساد کوونکو 9 ډلې وې: لوټمار، ظلم و فساد،
بیا الله تعالی په عجیبه ډول یوه اوښه پیدا کړه او دغه قوم ته یې حکم وکړو چې دغه اوښه مه تنګوئ. دا هغه ځای دی چې په کم ځای کې به د الله تعالی اوښې اوبه څښلي. دغو خلکو د الله تعالی نافرماني وکړه او اوښه یې ووژله. دا غلط کار یې په دې ځای کړی و تر څو چې الله تعالی له لوري دې ته سزا ورسي. سوره هود آیات نمبر 68 کې الله تعالی فرمایي پاتې شو هغه خلک چې هغوی ظلم کړی و نو یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او هغوی په خپلو کورونو کې داسې بې حسه او بې حرکته مړه وغورځېدل. په جنوبي سینا کې د صالح علیه السلام د قبر منظر. پای شوي شرک کې د ډوب انسانان دې ځان خبر کړي چې د ستاسو محلونه په تاسو ډیري کول د الله تعالی دپاره څه مشکل کار نه دی.